قدرمن لیدونکو حاجي مولوي صاحب هم د کابل هوایي ډګر یو تن ساتونکی ده. دا د دوی همکاران دي. د دوی څخه پوښتو چې دغه ستونزې څومره زیاتې دي دلته، یعنې څومره ستونزې دي، تاسو د عام خلکو سره څومره په تکلیف کې یاستئ مولوي صاحب؟ ورکه د عام خلکو موږ قسم بالله دوی دغه حالت وګورو ډېر دردېږو. موږ افغانان یو، دوی هم افغانان دي. د دوی دغه سپین ږیري چې ګورو د خپل پلار په سترګو ورته ګورو، ځوانان چې ګورو خپل ورونه مو دي، او د زنانه چې ګورو خپل ناموس خپل مور پلار راته یادېږي. دومره بې دردېږو چې کله راوځو دې حالت ګورو موږ نسو کتلی د دې حالت. خو دوی ته مو دا خبره ده، دا هم خواست ده چې ګوري بې اسنادو خلک را روان یې، بې اسنادو منډې راوهي. په هیڅ صورت باندې په دغه لار باندې تاسو ته اجازت نشته نه میدان هوایي ته. خارجیان داسې وایي چې څوک اسناد لري هغه دې راسي، موږ ته د قصبې له لارې نه ده راسي، موږ یې له ځان سره بیایو. موږ ته د هغوی خبره دا ده، او که په دغه لار باندې راځي په دغه لار باندې موږ نه بیایو له ځان سره. او بې اسنادو خو په هیڅ صورت باندې دوی ته اجازت نشته. موږ هم په تکلیف کړي یو، دا خلک هم په تکلیف کړي. هغه خلک چې اسناد لري هغه خلکو ته هم ډېر تکلیف جوړ کړی ده، دا بې اسنادو خلکو. نو زموږ خواهش دا ده تر دې ورونو نه چې الحمدلله راغلي دي مجاهدین دلته، حاکمان مجاهدین دي، اسلامي نظام ده. د اسلامي نظام نه څوک خطره ویني نو هغه خو ممکن ایمان کې به شک وي. الحمدلله چې موږ ستاسې اسلامي نظام نه منو، اسلامي نظام د غاړه کېنږدو نو بیا خو سړی څه وایي. مولوي صاحب دلته ځینې عام وګړي او ځینې هغه کسان چې مثلا دوی اسناد لري، ویزې لري، پاسپورتونه لري، دوی هم شکایت لري، وایي چې ستاسو مجاهدین د دوی سره بد رویه کوي، بد چلند کوي. تاسو دا خبره منئ که راته وایي؟ دا خبره وروره موږ دلته خارجیان وایي چې په دغه دروازه باندې که پاسپورټ والا یې که بې پاسپورټ یې په دې دروازه باندې نه راځي. د پاسپورټ والا ته یې د قصبې لاره خصوصي کړه چې په هغه لار دې موږ ته راځي. دا د خارجیانو خبر ده، بار بار باندې موږ ته. او بې پاسپورټ نه په هغې خوا راځي نه د په دې خوا راځي. دا د هغوی خبره ده. دغه کسان چې مثلا دلته دوی وایي که نه چې موږ د طالبانو څخه دا شکایت لري، وایي چې طالبان موږ ته اجازه نه راکوي، پاسپورټ هم لري. یعنې تاسو دلته چا سره بده رویه نه ده کړې؟ نه، بده رویه هم نه ده کړې. هغه خلک چې هغه کله په دروازه باندې هجوم راوړي، دروازه ماتوي، د کمابل ورځې ماته کړه، دروازه داخل ته لاړلو، طبعا د هغو سره نور خبره باندې نه وي، یو کوم مجاهد وار باندې کړی، دا موږ نه سره ده ولې ورور. طبعا دا به څه وي، ولې به نه کېږي. یوه پوښتنه چې زما په زړه کې راګرځي او د عام ولس په زړه کې راګرځي، هغه پوښتنه دا ده، وایي چې دلته دا کوم وسلوال طالبان دلته ژوند کوي، مجاهدین ژوند کوي، دوی وایي چې د دوی دغه خرچه او د دوی دغه مصرف نشته. ډېری مجاهدین هم همدا وایي چې موږ ډوډۍ نه ده خوړلې، موږ ته اوبه نه رسېږي. تاسو د دې یو مسؤل یاستئ، د دوی دغه مصرف، د دوی دغه ډوډۍ دغه شی تاسو ته څوک درکوي، ورته رسېږي که نه رسېږي؟ یاره وروره زه خپله درته دا خبره کوم چې دا د مجاهدینو واقعیت د اکثره مجاهدین تر اوسه پورې په بسکوټ او یا په جوس یا په وچه ډوډۍ باندې ګزاره کړې ده. تر اوسه پورې ساعت امکانات موږ سره وي، غني هغه امکانات سره موږ سره وجوبانه کې د مجاهدینو په غني امکانات باندې ګزاره کوو. د مجاهدینو ژوند دغه ټول افغانانو ته معلوم ده چې دوی په څه شي چلېدل او په څه شي خوړله، او له کوم طرف نه هېڅ نه تنخوا لري او نه یو څوک شباسۍ ورکوي. یوازنی چې د الله جل جلاله رضا او د دې افغان ملت خدمت او د افغان ملت د خدمت دپاره راپورته سوي دي، او نور څه هدف نه ده. رښتیا هم دا واقعیت ده. دلته داسې کوم عمومي مسؤل تاسو دغه میدان لرئ که نشته؟ او ستا حاجي حکمت په نامه سره ده، هغه عمومي مسؤل ده. نو دلته بیا تاسو ته چې نور څوک داسې ځینې وخت مثلا هغه تېره ورځ مې یوه خبره شوې وه چې دلته داعش وسلوال په دې باندې حمله کوي، تاسو ته خبر ترلاسه کړی و که نه؟ نو دا خبرونه وي، دا راپورونه وي، خو تر اوسه پورې داسې شی نه دی لیدل سوي. الحمدلله. یعنې ستاسو امنیت خوندي دی؟ الحمدلله خوندي دی. زموږ دلته تقریبا زیات تعداد قطاعات پراته دي. الحمدلله د داخل دروازې امنیت، داخل کې امنیت ټول برقراره دی انشاءالله. په پای کې د ولس نه څه غواړئ، هغه کسان نه څه غواړئ چې هغوی دلته راځي هجوم راوړي او دغسې بیربار جوړوي، ستاسو مجاهدینو ته ستونزه جوړوي او عام ولس ته ستونزه جوړوي؟ زموږ دوی ته دا خبره ده چې وروره موږ ستاسې مسلمانان ورونه یو، ستاسو په دغه حالت باندې موږ ډېر دردېږو، ستاسو دغه حالت موږ نسو زغملی، قسم په بالله کې زغملی سو. څه ومې نو سترګې مې در باندې سوځي، زړه مې در باندې سوځي. خو زموږ خبره درته دا ده چې بې اسناد او بې پاسپورټه خلک خو د یو وارې بیخي لاړ سي. هغه چې اسناد او پاسپورټ لري مجاهدینو سره هم تکلیف نه جوړوي، ځان دې هم نه تکلیفوي. په دغه لار باندې په هېڅ صورت باندې اجازت نشته. د قصبې لارې ته ورسئ، خارجیان وایي چې موږ د قصبې لارې ته دوی راولېږي، په هغه لار باندې موږ پرېږدو. هلته ممکن ستا رش زیات جوړ ده، دا بې اسنادو خلکو رش زیات جوړ کړی وي. هغه اسناد والا ممکن یو محدود خلک یا 1000 نفر یا 2000 نفر وي، زیات به نه وي انشاءالله. ډېرې زیاته مننه. دلته ځینې داسې ګونګسې داسې اوازې هم شته چې طالب وسلوال په دې کې داسې کسان شته چې هغوی پیسې اخلي او 10 کسانه 15 کسانه غیر قانوني نه کوي. دا خبره تاسو منئ؟ دا معلومه خبر ده چې په هر صف هر نظام کې د دښمن له لورې داسې کسان داخل سوي وي چې هغوی هغه صف بدناموي، صف استخباراتي کړی وي چې غواړي چې طالب و مجاهد نوم بدنام کړي.
نو اوس موږ فی الحال دا څو وخت موږ دلته راغلي یو الحمدلله داسې هېڅ مشکل هم موږ نه دی لیدلی او نه یو د امارت اسلامي یو واقعي مجاهد هېڅ وخت هم دا کار نه کوي ځکه څوک چې له سر نه تېرېږي مور پلار ټول اهل نه له ژوند نه تېرېږي هغو ته دا دنیا متاع او دنیا پیسې بیا ارزښت نه لري تر اوسه موږ داسې پیښه نه ده لیدلې که څوک کار کوي هغه بیا د مجاهد او طالب له نامونه غلطه استفاده کوي راځي زه مجاهد یم چا سره خبر کوي او بس په دې خاطر هغه هم سبب دا وي چې دوی غواړي چې امارت اسلامي مجاهدین بدنام کړه ځکه الحمدلله دغه حاسدینو ته دا زور ورکوي چې امارت په دې کم وخت کې په دا کمو امکاناتو باندې مکمل نظم برابر کړي دومره لوی ښار چې غربیانو او د دوی غلامانو تر اوسه په دا لویه ټکنالوژي نه برابر کړی نو حتما د هغوی دا نه لورېږي هغوی حاسدین دي نو حتما به دا کار کوي چې دوی مجاهدین بدنام کړه که نه مجاهدین الحمدلله هېڅ وخت دا کار نه کوي